د نن یک شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي وایي د امنیت شورا هغه راپور چې ګواکې افغانستان کې القاعده ډله شتون لري حقیقت نه لري. نوموړی زیاتوي له دې وخت راغلی چې نړۍ له افغانستان سره مثبت تعامل وکړي. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د بانکي تعاملاتو په اړه خبرې اترې کړې دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین قاری محمد یونس راشد د خوست له ځوانانو غوښتي چې تعلیم ته مخه کړي او د هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې ونډه واخلي. د اوبو او انرژي وزارت د سروې او ډیزاین تخنیکي ټیم تخار ولایت کې د نمک آب پروژې په پورتنۍ برخه کې د یوه چک ډیم پروژې تخنیکي سروې ترسره کړي. مسؤلین وایي چې دغه پروژه د سیلابونو د خطراتو کمولو او د نمک آب پروژې د ساتنې په موخه ترسره کیږي. د کور او خار جوړولو وزارت چارواکو ملت ته د دولت حساب ورکولو پروګرام کې وویل چې اوس مهال په ټول هیواد کې 652 ښارګوټي موجود دي چې له ډلې څخه 350 ښارګوټي ثبت او د پاتې نورو د ثبت او راجستر لړۍ دوام لري. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت چارواکو ملت ته د دولت حساب ورکولو پروګرام کې وویل په تیر یو کال کې د اوبو رسولو 393 پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د کابل اوسیدونکو د محرم په 10 ورځو کې د ټینګ شوي سرتاسري امنیت له امله د امنیتي ځواکونو هڅې ستایلې دي.